काका ورکه روټۍ ورکوله ښه काका ورکه شابه زرکه ښه کاک ور ډېر دی ولا شهزاد راشه باقي ته کېنه لاس مې وسوځېدی یار راځه ټوله ورځم ورکه هلکه پیړه ورکه شابه زرکه ښه څه چکر یې باندې وم په ما باندې ټینشن دی څه خزانه ما والي بیا به ته والي نو څه شي بیا خولې ته پوره خو خزانه والي سکرټري صاحب به والي هر څه چې دي چې منسټر صاحب راوځي که نه خبره ښکاره وکړي که تا والي او که ده والي وایي دا غمونه بیا وروره په قلار کې نه زه ګیټ څوکیدار یم زه د هر چا تلاشي یم صرف ستا و د ده نشم اخیستی په ګیټ خو ولاړې که نه په ګیټ خو ولاړې خزانه څنګه والي نو زه تا نه دا تپوس کولی شم چې ته څه نه راغلې جی دې بره کلي کې مړه شوې ځای چې دواړه وایي او خوشه کاټن نه لګونځي کې خو دې دې بېلکل باسه څه چلې ته خو ما مشر کړې که نه منسټر صاحب ډېر غلط کار شوی جي نو ما ته ووایې که نه مریض له څه خبره دې بیا راته ووایي جي سکروټي څه خبره خدای شته سرجي کو زه خبر یم که نه منیجر صاحب ته پته لګېږي یاره چې دواړه خبر دي خو تا ته یې نه وایي دې شمه ها دا سره پیشوګار مشورې شروع کړې ما سره دومره وخت نشته شابه ته ما مشر کړې وایه څه چل دي وایه ورته سکرټري صاحب که نه دې خوا راشه دې خوا راشه دلته ودرېږه وایه شابه څه چل دي یاره چې بیا هم خبره وکړم او پوه نه کړم ویم خبره کول کې نو والله چې بې عزته کوم دی باقي شابه یعنې یاره چې خزانه چا والې څه خزانه چا والې ده وایي ظالمانو دا خو ما د IMF نه په 100 پورې قرضه وغوښته ما پې دا خزانه ډکه کړه ما وایي چې زه د خپل کلي د عوامو خدمت وکړم دا خو زه نه منم دا کیدی نه شي یا به تا غلا کړي یا به تا کړي او یا به تا کړي داسې کار دی د ځان راته معصوم مه جوړوه تاسو له زه 1 ګنټه درکوم په 1 ګنټه کې تاسو ګل کړئ او مشوره وکړئ خپلو کې چې کوم غل وي ما ته به صفا خبر وکړئ او که غږ مو نه کړه که نه نو 3 واره به کشف وکړم منسټر صاحب خدای ته کوم کې خبر نیو خبر دی پرېږده خبرې ما ته لاړ شئ شابه 1 ګنټه مې درکړه مشوره وکړئ شابه لاړ شئ ځئ وی زما پیشو ما ته میو زه الله دې خیر نن ګورې ورځ ښه ده موسم ښه دی وعلیکم سلام ورور څنګه ښه ګلخان دي څنګه خیر دي جي ټیک ټاک ستاسو راته راته څوک وو دي د خپل په نامه وته ورپی د ورور می بیګام نه راخوړل موږ راته وروره ستا په شاندار ډېر خلک همداسې خلک ګرځي او بېدرې دغدره کم نه لګي نو ته ښه مزدورۍ ته جوړې ښه خشته ځواني ده نو مړه ته په دې عمر باندې خیر غواړې دا خو بده خبره ده یار وروره خیر نه غواړم ګراني د هر څه ګران دي مزدورۍ غونډې خلکو بند کړي دي ستا دا تنور چاوخه وي بله راشي وي روټۍ به درله درکړي صحیح ده زه په دې خو ستا کار کېږي د خدای ظالمه په دوو باندې څه کې تاسې ستاسو په شان ډېر راځي خفه نه شئ به دغه یو باندې ګزاره وکړئ هغه مخکې ترون واله نه باندې ښه صحیح ده او که نه مونږ خو هم دې اور ته ناست یو ته ورته وګوره په اور باندې لګي د خدای ظالمانو کابل مشو کوه خبره راښکاره کړه چې خزانه تام نه رواني تا والي که نه نو ګوره منیجر خو کې که نه ټول غلا تا کې لیکل مې کته نه کې لیکل زه کوم خو د خزانې څوکیدار نو خزانه څوکیدار خو یم او چوکیدار ځان دی که نه څوک خولې درې ګوره د ما واړه بچي دي ما وله خولې کې ورنه کې او زه خو په ګیټ باندې ولاړ یم چې څوک حجرې ته راځي تالاشي اخلم
چې څوک د حجرې نه وځي تالاشي اخلم ستو د تالاشي نشم هغه شي رڼا او تیاره پتاو د کېده زما خبره وره زما خبره چې جومات ته لاړم او واپس رالم او خزانه مې وکته نو والي شوې وه نو خزانه بیا دوالې ده ما په کوم ځای والي ده په ګیټ خو ته څوکیدار یې ته نو وایې په ګېټ خو زه څوکیدار یم خدای دې د سر اخلاص کړه ما ورته یاد دی چې زما خو واړه واړه بچي دي غرق او پرک به مې بلي تنخواه به هم نه نه کي او یې داسې کار دی که نه د دې زه مشري تو د سره ده دا ټیک تو دغه څه چل دی نه نو چې دا خزانه ما نه راوالې تام نه راوالې دم نه راوالې دا خزانه چا والي ده کوم چې د دې زه مشري ته مشري او ته مشري خفه کېږه مه سپین ګیریه تو دغه څه تیاره شته ما کې تیاره نشته خو بیا به تیاره مني ژر کي که نه بس یو کار دی که نه ما کې تیار ده زه لاړم منسټر پسې چې دي دواړو والي ها منسټر پسې دي نو زه به هم اوس منسټر صاحب پسې ورشم یم په چاپو طرف دی په باتروم کې ناست او دا ورو غمونه یې غورځول خدای شتون تا وته یار خزانه بچي ده که نه ټیک ده زه به ورشم چې یاره چې زه خو نه یم دا دواړه غله دي څوک راشه دې خوا دې خوا راشه قسم په خدای چې یو ورته ښیم چې سرجي دا د ما د حجرې مشران دي او زه خو د ګېټ څوکیدار یم ټیک دې دواړو کې څه چل نو په دې ګیټ راغلی دی که نه په دې ګیټ راغلی دی او څوکیدار ورسره لاس دی د چا په قدر کې نه څوکیدار ورسره لاس نه ما د دلته چوټي ته کم سړی راځي او منسټر صاحب سره ملاویږي نو زه تلاشي یم او چې بیا وځي بیا تلاشي هذا یم بس بريده بريده يا ممكن خبر خبر راځي راځي چې ورځو ګلخانه بچي هر چا له دا خیراتي ډوډۍ مو ورکوه ځکه چې دا خوګون بازار دی څوک پر دی او څوک پر راځي اے کاکا ستا خبره ټیک ده خو په رزق کې به خپل سخاوت عموم کې ځکه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول دی وی چې چا سحر را پاسې د کم کس او 10 روپۍ چا سره امداد وکړو که نه د هغې 10 نه هغه ته 1000 روپۍ جوړېږي نو په رزق باندې چې څومره سخاوت ته کې دا کمیږي نه زمونږ به دا رزق او دا کاروبار خدای پاک بړاوئ ته غم مه کوه ګلخانه بچیا ستا خوښه را ستا ګټ هم ده او ستا تاوان هم دی ګنډو شو د دوی مشوره وشوه زه الله بیا راولي څه چل شته ما ته پته راغله يا السلام عليكم وعلیکم سلام وعلیکم سلام څه چل مو کو يا رجال سكار لك انا اذا غلام من لك ته دې برشه دې شاشه د ماته مو دې پر دې شاشه بلا شا کړی يجي ما نه کړی منیجر سے وای ما نه کړی چوکیدار سے وای ما نه کړی نو لکه دا زما پلار کړی دا یاره چې هیڅ پته نه لګي چې خل راغی څنګه او لاړ څنګه ګوره بیا درته چانس در کوم صفا صفا لته وې شبه تا کړل کو تا کړل کو تا کړل خدای شته چې ګور د خبر خو په ګډ کې څوکیدار دي دا ما مخکې خو چا سم نه لري خلک تاسو درې ونه نه کړی یاره چې دوی دفتر کې ما لیکل مې کوم زه به ګاډي وګول شپه مې چوکیدار کې دوم نو اریان دې دا یاره چې د خزانه مشر څوک دی دا دې کنه سیکریټري ودل تاسو کې یجي ما وره ما پتا دوی چې دوم خزه بس 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 زه پوه شوم دا څه کار وکړي کنه چې هغه پړونګي درملې هغه ماشوم نور راغلی هغه ځلموټې غونتې هغه امونې چې خرڅو ده هاي ښه ټیک شوه اصلو مې ګلخانې راته ګلخانې دا څه کار وکړي هغه لیک پسې بلاړ شي ما ته چا وی چې روټو ته نور شروع کړې ډېر ایماندار لیک دی هاي अब اوس ما ته ټک په ټک غلو و چې دی پلانې پټ کړی زه لاړ شم غریب سړی چې په هغه څه کوي غریب سړی دی خو هغه مفلس سره هغه ایماندار دی او ما د هغې د ایماندارۍ پوره پته را دا څه کار وکړه ځه شابه زر ماله راوله چې منیجر به پسې نه 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 ته به وپسې دی شابه ځه لاړ شم ځه دا کونټې کړه د ځان راته مکار موږ ټیک ټاک ښه دا سره قسته راکشېږي چې ټک ټک راته دا شابه سیده ځه ورسره کار ته خپل کار ځه او ورسره په ګډ ودرېږه شابه صحیح دی اوس په پته ولګي ګورې دې ما سره انګړه دنګړه کوي دا والا بچي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دا دوی ګل خان دي جی جی دا څه کار دی منیسټر صاحب وخت ورلېدا یاره جی منسټر صاحب بیا څه خرګوټ شوی دی خدمت وایي جی یاره خدمت پر تاغه وي زه سره پر دې ویزا سره راوړل خو ټیک ته خو دلته موږ ته کار پروت دی که نه موږ ته اډر میلاو شوي دی د هوټل اډر دی راساته ورته وګورې روټو ته د خدای مسلمانه یا د خدای مسلمانه دنیا راسره ناسته خو څوک نه ولا پاسه کاکا دا صحیح ده څو بس یو 10 منټو لږ ورتلی شم زیات نه شم ښه هغه د خپل کار دی کو 15 منټې سره کو 10 منټې سره بس ما سره پاس ورځه ګلخانه بچي ورشه خو بیا زر راځه دکان به زه سنبال کم کوي صحیح ده کاکا به زه یو 10 منټه کې راځم د ایکاک ته ګوره ښه اله شابه
داسې داسې سکرټري صاحب ډېره ګرمي ده او ما ته هلته ګورې کار پاتې دی ښه خفه په دې مه کنه خفه په دې مه ته مې کوی غریب سړی دي ځان یې مزدوري کې میره غواړه خامخې راوله ما سره یو څه کار دی مسلمان راوړی راځئ دلته کې ودرېږئ ما ودرېږئ دلته نو د څه باندې صبر وکړه زه سودا چې نشم دا وخت بند کړه، ما بند کړه. رامخکې شه ته بیا راځې ځه ځه مخکې ته هم راشه یې خولېږو خیر دی ما ته اجازت نشته ځه وروره رما تالاشي خو ټیک ته زه نوی کس رالم خو دا خو ستاسو منیجر دی په ده ستاسو اعتبار نه نشته ما ته خپل منسټر ته ویلي چې دا ما پلار هم راځي تلاشي ویلې ده او ته باندې ولې تاسو مخکې ځه کما درنیاري ونې کړو دې ونې کړو وای د منصور ته ووایم منصور صاحب اجرام واسطه خیر زلمه السلام علیکم وعلیکم السلام زلمه خیر سور کې الله رحمه زلمه ته ما دې راغوښتې چې زه به یو ډېره لویه مسله کې کېږم خدمت وایي ما د ایم ابن قرضو تفسخ وارو ما به خزانه ډکه خزانه چې ووایي دا سکرټري د دې خزانې مشردار دی وی ما نه راغلی یاره جی منیجر ته आवाज وکړه البته ما आवाज وکړو کا به ټیک ما کوم ځای وایي خزانه جی سکیورټي ځان سره منیجر هم راوله او ته هم راشه شابه زه راشه دا رام وسجي دا جی دا زما سکیورټي دی وی ما هم نه راغلی دا منیجر دی حساب کتاب چې کوم کوي که نه ادا دی دی وی ما هم نه راغلی زه اوس په دې حیران یم چې دا څوک رالل او دا خزانه یې ووایه ما یاره منسټر صاحب ستاسو خبرې بالکل ټیک دي خو د خزانې خلاصه پورې مونږ په خوب کې هم نه لیدې چې خزانه څنګه وي او بیا مونږ خو عوام یو نو عوامو ته خو صرف د دې پته لګي ټوله ورځ مونږ خپله دیاړي کوو جي نه 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 زما دا مطلب نه دی ما ته ستا چا ډېر زیات صفت کړی چې دا ډېر بختور انسان دی او دې چې کوشش کوي که نه نو ناممکنه کار چې دا دې ممکن کوي یارېږه ما ته چې څه غواړې زه منم که نو منسټر صاحب زما خدامونو ګاډۍ وه او هغه مې خرڅه کړې ده اوس پردې دیاړې روټۍ والا سره کوم هلته روټۍ پخوم په تنور باندې نو په هغه امونو ته م چل جوړ کړي او نه 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 ته په غلطه لارې که نه زه ستا ایماندارۍ پسې صرف راغلی ستا ایمانداري زما خوښه شوه خو ما لرې دا مساله حل کړه او غل دې راله پیدا کړو چې ته څه وې زه یې منم یاره بالکل جی زه به خپل کوشش وکړم ښه خو دا راته ووایه چې د خزانې باندې ولاړ څوک و دا سکرټري انچارج دا دی یاره جی زه ته نیمه خبر که نه قدومه او چې راباسم خزانه جوال یم نو چې څوک خوبونه کوي جي نو د هغوی میخه بیا نر کټې راوړي که نه دا خو ګوره خزانې له تاسو داسې کس وګورئ چې هغه اعتبار والی کس وي دومبې خو همدغه غلطي ده او چې اوس دې وایي ما نه ده کړې نو منسټر صاحب زه له یو مشوره در کولی شم کیدای شي چې هغه کامیاب شي وای تاسو به داسې کار وکړئ چې غونډ د دې کلي عوام به راوغواړئ ښه چې هغه تاسو راوغواړئ زه به سبا راشم زه به بیا د هغوی نه خپل معلومات کوم زه به تاسو ته غل خیم چې دی دا غل دی ټیک شو زلمیه خو چېرې دا کار تا ما له وکړو او ول دې راله پیدا کړو ته چې څه وې زه ستا تابعدار صحیح شو جي بس تاسو سبا صرف د کلي عوام غونډ راوغواړئ خپلې ورځې منسټر صاحب د کلي خلک څه له راغواړي سبا به هم ته شرمېږي یو ډېرې مشورې به ماله نه راکړې ښه زه پېښ شم زما کار زه زلمیه روټۍ خورې موږ سره مهرباني جي ښه زه ټیک شوه سبا به ما خلک راغوښتي ته ځان ورسوه ښه صحیح ده جي زه به سبا انشاءالله راشم زه ورشه مهرباني جي استاد په مونږ اعتبار نشته او په هغه رشته دا دی د کماله لیک دی نو د کمال دی خو د کلي خلکو ته څه ضرورت دی بس ډېر به جارونه وې زه پېښ شو زما کار ستا خوښه ده نو زه الله دی زه دا کار خواره شه زه خپل ځای ته خوښ زه ټول به الله دې پکې خیر واچوي اعلان مې کړی نو اعلان مې کړو که نه منسټر صاحب وایي چې اعلان وکړي چې کلي خلک راشي خدایه منسټر موزګار دی نو چې چل څه دی پیسې دې راغونډ کړي
خزانه چاوالی ده خزانه چاوالی ده نو مونږ خو نه ده والي نو که تا وایې او کني ولې راغوښتې خورې نری روجي پخکړې کو نه غټې په غزه بخته کوو د نړۍ د خزانه چاوالی د هغې معلومات کوي ها معلومات کوي وعلیکم سلام بخیر علی دا به کله راځي چې بس د مرضیه مالکان دي منستر صاحب راغی وعلیکم سلام زلمه بخیر خیر دی رالی ها جی ها نو څنګه کاروي شروع کو عوام خو جی راغلی دی کاکا ته خو ما ته پته د خپل خرګاړې چلې دا حکومت ته خزانو سپورې تا چېرته په خوب کې لیدې ده ګوره بچې په خوب کې نه چې په ویښه مې نه ده لیدلې خو آخر دا خزانه به ډکېږي څه او دا وهلې چې د دې نه موږ نه خبرې کوو وي دا غټ خلک او زور یې بیا موږ غریبانان دی نو بس منسټر صاحب دا خلک ټول راغوښتي دي وي زما چې دا څونه عوام دی او ما ته وایي ته یو ایماندار انسان یې زه خپله روټو دکان باندې هلته روټۍ پخوم خپله پردی دیاړې کوم نو منسټر صاحب عوام راغلی دی څوک د ملیانو ګاډې چلی څوک پکې خرګاډې چلی او دغه یو پکې دغه تمبلونو والا دی نو دا ټول غریب دي ما ته پته ده ما ته زه دا نه یم چې دا خزانه دی عوامو والا زه دا نه یم چې دا خزانه زما کسانو والا ده خو ته ما دې له راوغوښتې چې ما ته پته ولګي چې غل څوک دی چې ټول خلکو ته مخامخ شي ځکه چې زه ایماندار یم او ایماندار خلک مې خوښ دي منسټر صاحب ماشاءالله عوام په ټول راغلی دی ټیک ده د خزانې د غلب اوس پته ولګي ښه ښه او ډیره مننه چې تاسو په ما باندې اعتبار وکړو دا صادر دی دا صادر به دوه کسان ونیسي ټیک شوه چې کم کس ته دې صادر د لاندې ووته او د خزانې نه اغلا کړي هغه به مړ کېږي او چې چا نه کړي هغه روغ اوسي ښه ښه زه ستا په خبره پوه شوم لکه چا چې د خزانې نه غلا کړي او د دې صادر لاندې تېر شو لا به مري او چا چې نه کړي د دې صادر لاندې به جندي تېر شي بالکل جی منستر صاحب دا صادره موږ د ونیسو ښځه ټیک شو ده تاسو ونیسئ راځه مخکې راځه مخکې راځه ښه راځئ مخکې راځئ راځئ داسې کار دی ړومبي به تې زه روزم په ما نه څه ووته خزانې غلا به ما د حکومت نه چپه کړي ټیک شو لکه لومبي د خپل ځان نه شروع کړي او جی لاندې لاندې دا دواړه اوسې دي ضرور کاکا ولې ورته برابره ګورې ښه داسې کار دی زلمیه یو خبره مې واوره دا زما د کلي عوام دي دې کې خو یو قسم ګیر نه شو او زما د کلي عوام وایي چې تا ما د تکلیف راکړه زم د مزدورۍ نه ما ته به صحیح صحیح غله راکړې او خو جرا نه دې کړله ټول عمر به په زندان کې ته پروت یې داسې کار وکړئ جي د دې صادر د لاندې به تاسو وروځئ ټیک شوه وای منسټر صاحب خیراننی نیمو منسټر صاحب نو تاسو هم تاسو لږه ډېره والې ونه به زه نیمه ټیکې را باندې وکړو او زه نور الله بچ کړی لکه پوره هم نه ده والې هغه پوره چې چا والې دی جي هغه غله خو معلوم شو کوم چا چې صادر ویلې دی